الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في كتابه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله العظيم. د أهل السنة والجماعت د عقیدې تعلق لرونکو ورونو، نن درس زمنګ د مسح علی الجوربین متعلق ذکر کوو د الله پاک په توفیق سره. ځکه ډیرونه پوښتنه کوي چې په دې مروجو جرابو باندې چې نن عام تام په دې بازار کې کمی جرابې استعمالیږي، آیا په دې باندې مسح جائز ده که نه؟ نو ګورئ ورونو، زمنګ د درس خلاصه 3 خبرې دي. اول تعریف د جوربینو یا د جوربه. دوهم بیان د اقسامو د جوربینو، چې دا جوربین یعنی جرابې دا په څو قسمه دي. او دریم بیان د حکم د هر قسم د جرابو. نو ګورئ تفصیل او توضیح د مقام دا دی. اول ذکر کو د الله پاک په توفیق سره تعریف د جوربه یا د جوربینو. نو جوربه یا جرابه دا چاته وی؟ نو ګوره، جوربین یا جرابی دا هغه خلطی یا هغه کڅوړی ته وی چې خپو ته ور اغوستلی شي. دا کڅوړه یا دا خلطه کله د څرمنې نه جوړه وي، په عربی کې ورته خف وی او په پښتو کې ورته موزې وی. او کله د ټراټ نه یعنی د مضبوطو ټوټو او تارونو نه جوړه وي، بیا په عربی کې ورته شراب القدم وی. او بیان د اقسامو د جرابو د الله پاک په توفیق سره ذکر کوو. هغه داسې عام تم د جرابو د پاره 6 اقسام علما ذکر کوي. ځکه دا جرابه یا جوربه یا به د تارونو او د ټراټ نه جوړه شوي او یا د څرمنې نه. نو که د تارون نه یا د ټراټ نه جوړه شوي، دا په خپل کور کې په 2 قسمه ده. اول قسم ته سخینین وای، دویم قسم ته رقیقین وای. سخینین دا هغه جوربی یا جرابو ته وای چې د تارونو نه او د ټراټ او د مضبوطو ټوټو نه جوړه وي، خو ډبله یې مضبوطه وي، نو دې ته سخینین وي. او که د تارونو نه یا د ټوټو نه جوړه وه خو ډبله نه وه، دې ته بیا رقیقین وي. بیا په دې سخینینو باندې مسح کله جایز ده؟ نو علما ذکر کوي چې په سخینینو باندې چې مسح جایز کیږي، د دې د جواز لپاره 3 شرط دي. اول شرط دا دی چې دا به ډبله وي، یعنی د تارونو نه د ټراټ نه خو جوړه شوې ده، خو ډبله به وي. د احناف علماو په نیز باندې به اقلا په دې کې 3 میله مزل کیږي، او د شوافع رحمهم الله په نیز باندې به په دې کې 3 شپې او 3 ورځې مزل کیږي، بغیر د بوټونو نه، بغیر د څپلیو نه، دا مزل به پکې کیږي. دا اول شرط دی. دویم شرط دا دی چې د ډبلوالي په وجه به په خپله د پونډې پورې قایمه وي او نښتې به وي. د پونډې پورې قایمېدل او نښتل دا به د تنګۍ او یا د کشک له وجې نه وي. دریم شرط دا دی چې اوبه به نه جذب کوي. دغې ته سخینین وایي، سخینین. او دا شرطونه زموږ فقهاو ذکر کړي دي. الفقه على المذاهب الاربعه اول جلد 114 نمبر صفحه باندې ذکر کړي. او صاحب د در مختارم ذکر کړي دي په اول جلد 15 نمبر صفحه باندې. الته عبارت ذکر کوي: او جوربيه السخینین بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق بنفسه ولا يرى. بیا دا سخینین جرابې په خپل کور کې په 2 قسمه دي. سخینین
جرابو تعریف خو مخکې مونږ ذکر کو چې سخینین هغه جرابو ته وایي چې د تارونو او د ټراټ نه جوړې شوي او مضبوطې وي او دا درې شرطه پکې موجود یا ډبلې وي. د احنافو علماو په نیز باندې اقلا 3 میله مزل پکې کېږي او د شوافیو رحمهم الله په نیز باندې 3 شپې او 3 ورځې بغیر د بوټونو او د څپلکو نه. او دوهم شرط دا و چې خپله به د پونډۍ پورې قایم او نښتې به وي، د کشک او د تنګۍ په وجه به د پونډۍ پورې قایم او نښتې نه وي. او دریم دا چې اوبه به هم نه جذب کوي. دغې ته سخینین وایي. دغه سخینین په خپل کور کې بیا په 2 قسمه دي. یو ته سخینین مجلدین وایي، دویم ته سخینین منعلین وایي. سخینین مجلدین هغه دي چې دا 3 واړه شرطونه پکې موجود وي، خو له دې سره ورباندې دومره څرمنه هم لګېدلې وي څومره چې د خپې وینځل فرض وي. یعنې سخینین مجلدین دا هغه جوربین هغه جرابې دي چې دا مذکور 3 شرط هم پکې موجود دي او دومره څرمن ورباندې لګېدلې وي چې د څومره مقدار د خپې وینځل فرض دي. د دغې سخینینو مجلدینو حکم دا دی چې دا په حکم د مجلدینو کې دي، په دې باندې اتفاقا مسح جائز ده. ګوره الکافی اول جلد 108 نمبر صفحه، بدایع جلد اول صفحه 3 البنایه جلد اول صفحه 425 او المغنی جلد اول صفحه 303 نمبر. په دې باندې مسح اتفاقا جایز ده، د چا اختلاف پکې نشته. دویم قسم سخینین منعلین دي. سخینین منعلین دا هغه جوربین یا جرابې دي چې دا مذکور 3 شرطونه پکې وي او څرمن ورباندې هم لګېدلې وي، خو دا څرمنه دومره نه وي لګېدلې څومره چې د خپې وینځل فرض دي، بلکې څرمن یا صرف په تلي باندې لګېدلې وي یا صرف په طرفینو باندې یا په دواړو باندې. د سخینین منعلین حکم هم دا دی چې دا په حکم د مجلدینو کې دي، په دې باندې مسح په نیز د ائمه ثلاثه جائز ده، هم په نیز د احناف علماء، هم په نیز د شوافع باندې، هم په نیز د امام مالک رحمه، هم په نیز د احناف علماء، هم په نیز د شوافع او هم په نیز د حنابلة. البته د امام مالک رحمه الله په نیز باندې مسح نه ده جائز په دغه قسم باندې. حواله الکافی جلد اول صفحه 108 نمبر صفحه، المغنی جلد اول صفحه 500 نمبر صفحه، بدایع الصنایع جلد اول صفحه 3 او رقیقین هغه جوربین چې رقیقین وي، یعنی د تارونو او د ټراټ نه جوړه شوي وي، دا یوه جرابه یا دا دواړې، خو ډبلوالی پکې نه وي. دغه رقیقین په خپل کور کې بیا په 2 قسمه دي. یو ته رقیقین مجلدین وایي، دویم ته رقیقین منعلین وایي. رقیقین مجلدین د هغه جرابې دي چې مذکور 3 شرطونه پکې نه وي یا پکې بعضې نه وي، خو لیکن په دې باندې دومره څرمن راتاو شوي وي چې دا پخه تر خنګرو پورې پټوي. د دغې قسم جرابو حکم دا دی چې رقیقین مجلدین وي، دا هم په حکم د مجلدینو کې دي، اتفاقا په دې باندې مسح جائز ده. المغنی جلد اول صفحه 303، الکافی جلد اول صفحه 108 نمبر صفحه، بدایع جلد اول صفحه 3 او بنایه جلد اول صفحه 425. دویم قسم د رقیقینو نه هغه رقیقین دي چې هغه ساده وي، رقیقین چې خالص ساده وي، چې دا مذکور شرایط پکې نه وي، یا پکې ټول نه وي یا پکې بعضې نه وي، او له دې نه څرمن هم نه وي راتاو شوي، لکه دا نن سبا چې کومې جرابې دي. په دې کې اتفاق دی په مابین د احناف علماو کې، د شوافع علماو کې، د موالک علماو کې، د حنابلو کې، چې په دې باندې مسح جائز نه ده. ګوره عمدة الرعایه صفحه 101 نمبر صفحه،
بدایع الصنایع جلد اول صفحه 811. بحر الرائق جلد اول صفحه 192. المغني جلد اول صفحه 303 نمبر. الکافي جلد اول ده صفحه 108. بدایع جلد اول صفحه 93. البنایه جلد اول صفحه 425. پنځم قسمه هغه جوربین دي چې د څرمنې نه جوړې وي. دا په خپل کور کې بیا په دوه قسمه دي، یو مجلدین دي بل منعلین دي. مجلدین دا هغه دي چې تر خنګرو پورې له دې نه څرمن راته وي، لکه نن سبا ماسې شوي. دا کې اتفاق دی چې په دې باندې مسح جایز ده. او څلورم قسم منعلین دي چې په دې باندې دومره څرمن راته وي چې څومره د پښې وینځل فرض دي. په دې باندې اتفاق دی چې مسح جایز ده. دا شپږ اقسام د جرابو شو. دا سخینین منګه تقسیم که دوه اقسامو ته، سخینین مجلدین، سخینین منعلین. خو دینه یو بل قسم هم ورنه معلومیږي چې هغه دا مقسم دی، یعنی ساده سخینین. ساده سخینین هغه دي چې مذکور درې شرطونه پکې وي لیکن څرمن ورنه نه وي راتاوه. آیا په دې مسح جایز ده که نه؟ نو د صاحبینو په نیزه یعنی امام محمد او د امام ابو یوسف رحمه الله او د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په نیز باندې مسح په دې جایز ده، ځکه دا په حکم د مجلدینو کې دي. او د امام ابو حنیفه رحمه الله نه اول روایت دا چې په دې مسح نه ده جایز. خو وروسته به امام ابو حنیفه رحمه الله د دې قول نه رجوع کړې ده او فتوی ورکړې چې په دې قسم باندې مسح جایز ده. او همدغه خبره صاحب الهدایه په 244 نمبر صفحه کې ذکر کړې. کله چې ساده سخینین وي، نه مجلدین وي، نه منعلین وي، په دې کې به اختلاف دی د صاحبینو په نیز، د امام محمد رحم الله، د امام ابو یوسف رحم الله، د امام شافعي رحم الله، د امام احمد بن حنبل رحمه الله په نیز په دې مسح جایز ده په حکم د مجلدینو کې دي. البته د امام ابو حنیفه رحم الله نه دوه قول راغلي. اول قول دا چې مسح پې نه ده جایز. وروسته به امام ابو حنیفه رحمه الله رجوع وکړه، قول د صاحبانو ته ویل چې په دې باندې مسح جایز ده. لکه صاحب الهدایه ذکر کوي په 244 نمبر صفحه کې، وعنه انه رجع الى قولهما. د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت شوی دی دا چې د رجوع کړي قول د صاحبانو ته علیه الفتوا. او د ترمذی شریف یو نسخه داسې ده، کې داسې عبارت ذکر دی: سمعت ابا مقاتل السمرقندي يقول دخلت على ابي حنيفه رحمه الله في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضأ وعليه جوربان. وای ما د ابا مقاتل نه اوریدلی دي. ابا مقاتل صاحب وایي چې زه امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورلم، هغه مریض او هغه مرض چې د هغې نه دا وفات هم شو. وایي فدعا بماء، اوبه یې راوغوښتلې، فتوضأ، په دې اوبو یې اودس وکړو، وعلیه جوربان، په امام ابو حنیفه رحمه الله خپو ته جرابې اغوستې، فمسح علیهما، په دې جوربانو باندې مسح وکړه. او بیا قال وی فرمیل فعلت اليوم شیئا، نن ورځ ما داسې کار وکړ لم اکن افعله چې مخکې ما دا کار نه و کړی. مسحت علی الجوربین، او ما مسح وکړه په جوربینو باندې، وهما غیر منعلین، چې دا غیر منعلین دي.